سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، زه جاوید صافی یو ځل بیا ستاسې په چوپړ کې موضوع د آسماني پاسپورت یا بلاو پاس چې ورته وایي، دلته که څوک د کډوال یا پناه غوښتونکي په حیث وپېژندل سي نو هغوی ته یو آسماني رنګه پاسپورت ورکوي، لکه تاسې په هغې باندې سفرونه وکوئ او ډېرو هېوادونو ته هلته ویزې نه ورکول کېږي، خو په اروپا کې کولی شئ چې دا پاسپورت تاسې سره وي. که چېرته تاسې پولیس ودروئ نو دا پاسپورت تاسې ورته وښیئ، هغې نه وروسته تاسې پرېږدي. او که چېرته پاسپورت تاسې ځان سره ونه لرئ، خالي هغه آی ډي کارت ولرئ، که د بل مملکت ته ځئ لکه جرمني نه هالند ته ځئ یا فرانسې ته ځئ یا بلجیم ته ځئ یا بل مملکت ته، که هلته تاسې چېرته پولیسو ونیولی او هغه بلاو پاس چې ورته وایي، هغه سفري اسناد چې دي پاسپورت هغه در سره نه وي، نو بیا لږ زره دردسر جوړېږي. بیا مو پولیس له ځانه سره بیایي او هغې نه وروسته مو بیا جرمني هېواد ته بیرته راستنوي. نو دغه ځینې ستونزې شته ده. او دلته چې څوک د مهاجرو یا کډوال په حیث پېژندل سوی نو هغوی حق نه لري چې د افغانستان سفارت ته لاړ شي یا د پاکستان سفارت ته او هلته د ځان دپاره د افغاني پاسپورت غوښتنه وکړي یا د پاکستاني پاسپورت غوښتنه وکړي. نو که چېرته دوی هلته لاړل او دوی پاسپورت واخیسته، هغه پاسپورت دوی اوسلنډر بورډې ته راوړی یا په دې باندې دا ثبوت شوه چې دوی هلته تللي دي، نو د دوی د پناه غوښتنې یا د کډوالۍ هغه کم حق چې دوی ته ورکړل شوی ده هغه بیرته ترې اخلي. نو دې ټکي ته مو ډېر زیات پام وي دوستانو. هیله ده چې پام ورته وکوئ. که چېرته تاسې پاسپورت ته ضرورت لرئ نو ولی چې تاسې هغه ته لاړ شئ د افغانستان یا د پاکستان سفارت ته چې هلته تاسې نوی پاسپورت راواخلئ، ځکه ستاسې هر شی باطلېږي دلته. نو دې ته مو ډېر زیات پام وي. او نور کولی شئ چې په دې ټوله اروپا کې په همدغه پاسپورت باندې نورمال وګرځئ. پاسپورت در سره ویزې ته اړتیا نشته ده، خو موږ ته دا باید تاسې سره وي، ځکه هغوی بیا هلته داسې فکر کوي چې دا سړی له هغې ځای نه راغلی اوس دلته د پناه غوښتنه کوي. نو د دې د وجې نه هغوی ستاسې هغه پاسپورت ته اړتیا لري، یا کوم بلاو پاس چې ورته وایي یا آسماني پاسپورت، نو هغه باید له ځان سره هر وخت وساتئ که کوم بل هېواد اروپایي هېواد ته سفر کوئ. نو دغه لنډ معلومات مې له تاسو سره شریک کړه. هیله کومه چې چینل د سره سبسکرایب کړئ، له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. که نورو معلوماتو دپاره کومه پوښتنه لرئ نو کولی شئ چې په لاندې په کمنټ کې وکوئ. شان کې واچومه، تاسې کولی شئ چې هلته هم معلومات وګورئ. تر بلې خپرونې یا بل ویډیو پورې مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه.